السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، د افغان تعلیمي اکاډمي د یوټیوب چینل ته بیا هم ښه راغلاست. یوویشتم درس مو د ضمني تابعګانو مشتق دی. که چیرې یو تابع د وای دپاره حلیدای نسبه یا نه وهل سوې، داسې تابع ته ضمني تابع ویل کېږي. نو د دوی مشتقونه د نورو خلاف په یو ځانګړې طریقه سره حلیږي. نو تاسې ویډیو تر پایه پر راسره وګورئ. زه به تاسو ته دوې طریقې در وښیم چې د ضمني تابعګانو مشتق په څنګه کولی شو لاسته راوړو. راځو په درس باندې پیل کوو. اول د ضمني تابعګانو عمومي شکل داسې دی چې اف اف ایکس وای مساوي کېږي په صفر سره. اف اف ایکس وای همغه تابع ده، ایکس یې متحول دی، وای خو نو د ده تابع دی. دی خپله په صفر مساوي دي، یعنی د وای دپاره نه ده حل سوی. مخکني تابعګان چې به وي هغه به وای مساوي اف اف ایکس شکل درلودي. دا د هغه خلاف بل داسې شکل لري چې هغه د وای دپاره نه ده حل سوی. په تیرو درسو کې چې موږ تاسې تابع ویل هغه داسې شکل درلودي چې وای مساوي کېږي اف اف ایکس. دا د وای دپاره حل سوې وه، خو دا د وای دپاره نه ده حل سوې. اف اف ایکس وای صفر دی. نو کله چې مشتق نیسو، مشتق یې داسې دی چې یو وارې د اف تابع مشتق نظر ایکس ته نیسئ، وای ثابت پر ځای تقسیم بیا د اف تابع مشتق نظر وای ته نیسئ، ایکس ثابت پر ځای. چې دا موږ تاسې په عادي ریاضیات کې داسې لیکو: پارشل اف پر پارشل ایکس، پارشل اف پر پارشل وای. چې دا بیا په عادي ریاضیات کې دې ته قسمي مشتقات وایي. دغه تورې چې دی زده کوونکو دې ته راونډډ ډي وایي، راونډډ ډي یا کرل ډي. دا توري دا معنا لري چې مشتق نظر ایکس ته نیول کېږي، بل ثابت پرځېږي. یعنی مشتق دلته موږ ایکس ته نیسو، وای ثابت پرځو. دلته مشتق وای ته نیسو، ایکس ثابت پرځو. د دې توري مطلب هم دا دی. دغه توري چې دی راونډډ ډي معنا ډي د لږ کږه کړې ده. دا توري هغه وخت کارېږي چې متحولین د یوه څخه زیات دي. نو دا فورمول دی. او بله طریقه موږ تاسې کولی سو د زنځیرې قاعدې په واسطه باندې د دې مشتق ونیسو. تاسې راسئ، دا تابع ده، د دې مشتق موږ تاسې نیسو. لومړی کې د دې فورمول په واسطه نیسو. وای زبر مساوي کېږي یو وارې د اف مشتق ایکس ته نیسي. ایکس ته چې نیسئ دا معنا چې وای ثابت دی، یعنی د وای مشتق به صفر وي. وای به داسې په نظر کې نیسئ لکه عدد، لکه 4، 5، 8. نو موږ چې دلته مشتق ایکس ته نیسو، اف ایکس پر اف وای. کله چې مشتق ایکس ته نیسو نو د ده مشتق وای مربع دی، ځکه د ایکس توان یو دی. او د وای مشتق صفر دی، د ده مشتق هم صفر دی. وای مربع مشتق سو. او کله چې بیا وای ته مشتق نیسو، ایکس ثابت دی. نو چې وای ته مشتق نیسئ، ایکس خو لکه عدد داسې دی. د وای مربع مشتق خو 2 وای دی. دا ایکس ضرب 2 وای. بیا د منفي وای مشتق منفي 1 دی، او د یوه مشتق صفر دی. نو دا مشتق راوځي منفي وای مربع پر 2 ایکس وای منفي 1. دا یوه طریقه ده. او بله طریقه دا ده چې د زنځیرې قاعدې څخه استفاده وکړو. زنځیرې قاعده کې د ایکس مشتق نیسو، بیا دوې تابعګانې سره ضرب دي، په وای مربع کې ضربو جمع. بیا د وای مربع مشتق نیسو، په ایکس کې ضربو. ځکه دا دوې تابعګانې سره ضرب چې د ایکس مشتق په وای کې ضربو، په وای مربع کې د وای مربع مشتق نیسو، په ایکس کې ضربو. هغه د یو زبر وي جمع وي زبر یو فورمول ته مور واچول. منفي د وای مشتق خپله وای زبر دی، د یوه مشتق صفر دی. د ایکس مشتق خو یو دی، یو چې په وای مربع کې ضرب کړو وای مربع کېږي. د وای مربع مشتق 2 وای وای زبر دی. دا 2 وای وای زبر ضرب ایکس منفي وای زبر مساوي کېږي په صفر سره. کله چې مو مشتق ونیوئ، د وای مربع مشتق زده کوونکو 2 وای وای زبر دی، ځکه وای تابع ده. زنځیرې قاعده تطبیق کوو. ضریب په توان کې ضرب کوي، د توانه مو یو کم کوي، بیرته مو د وای مشتق ونیوئ یا داخلي مشتق چې وای زبر سي. اوس دغه معادله د وای زبر دپاره حلوو.
وای زبر دپاره چې مل کړه مشتق پیدا کېږي. نو وای مربع اخوا ته اړو، په دې کې وای زبر مشترک نیسو. وای زبر چې مشترک ونیسو دلته به 2 x پاتې سي. وای زبر چې پرته تقسیم کړو دلته به 1 پاتې سي. وای مربع به اخوا ته واړو، دا یې منفي وای مربع. دواړې خواې به د وای زبر پر ضریب وویشو. 2x منفي 1. دا 2 به سره ولاړ سي. وای زبر مساوي کېږي منفي وای مربع 2yx یا 2xy. نو تاسې وګورئ بېرته تیر په څیر باندې رابطه په لاس راغله چې منفي وای مربع پر 2xy منفي 1. نو دا یوه طریقه وه او دا دوهمه طریقه ده. بل مثال ته راځو. x مربع y جمع 2y مکعب مساوي کېږي 3x جمع 2 سره. د دې مشتق چې نیسو عین هماغه طریقه په کار اچوو. یو وار به دی په صفر مساوي کړو. x مربع y جمع 2y مکعب منفي 3x منفي 2 مساوي 0. دلته دوې تابعګانې سره ضرب دي، د ضرب فرمول ته یې ور اچوو. د x مربع مشتق ضرب y د y مشتق ضرب x مربع د 2y مکعب مشتق نیسو منفي د 3x مشتق نیسو او د 2 مشتق نیسو. دا 2 سره ضربه د ضرب فرمول ته مو ور واچول چې یو زبر وي جمع وي زبر یو. نو د x مربع مشتق خو 2x دی، دا یې 2xy. د y مشتق خپله y زبر دی، دا یې x مربع y زبر. د ده مشتق چې نیسو د زنځیرې قاعدې مطابق ضریب په توان کې ضربو، د توانه یو کمو، داخلي مشتق ور ضربو. 2 3 6 د درو څخه یو کمو دا یې 2. بېرته د y مشتق نیسو دا یې y زبر. د 3x مشتق خپله 3 دی، د 2 مشتق 0 دی. په دې کې y زبر مشترک نیسو. y زبر چې مشترک ونیسو دلته به x مربع پاتې سي، دلته به 6y مربع پاتې سي. منفي 3 به اخوا ته واړو، دا یې مثبت 3. 2xy به اخوا ته واړو منفي 2xy. ځکه زموږ y زبر په کار دی، هغه مو مشترک ونیوي. دواړې خواوې د y زبر پر ضریب ایښو. دا سره ولاړ. y زبر مساوي کېږي 3 منفي 2xy تقسیم پر x مربع جمع 6y مربع. دا یې رابطه سوه. او که چیرې د هغه بل فرمول څخه استفاده وکړو، x مربع y جمع 2y مکعب منفي 3x منفي 2 مساوي 0. بل فرمول خو داسې و چې y زبر مساوي کېږي منفي fx پر fy. دا خو موږ تاسې په دوهمه طریقه وسالو. یعنې یو وار به د f مشتق نظر x ته ونیسئ. x ته دا معنا چې y به ثابت فرض کړئ. y به داسې فرضوئ لکه عدد. اوس زه دلته چې مشتق نیسم د x مربع مشتق 2x دی، دا y ثابت دی لکه 4 لکه 3. نو د x مربع مشتق 2x دی، په y کار نه لرو خپله لیکو. دا چې x ته مشتق نیسو y ثابت دی، نو د ده مشتق 0 دی. د 2y مکعب مشتق 0 راوځي. د منفي 3x مشتق منفي 3 دی او د منفي 2 مشتق 0 دی. fy دلته بیا y ته مشتق نیسو. y ته چې مشتق نیسئ د ده مشتق x مربع دی، ځکه د y توان یو دی. د ده مشتق نیسو 2 3 6 دا یې 6y مربع. د ده مشتق هم 0 دی، ځکه ته y ته نیسئ x ثابت دی. د ده مشتق هم 0 دی، د ده مشتق هم 0 دی. دا منفي علامه که ور ضرب کړو دی به مثبت کړي، دی به منفي کړي. دا یې 3 منفي 2xy تقسیم پر x مربع جمع 6y مربع. نو تاسې وګورئ ګرانو زده کوونکو هماغه جواب په لاس راغلی. نو دا په زده کوونکو پورې اړه لري که دا طریقه دوی ته اسانه وي او که لوړه طریقه اسانه وي. په دې دواړو طریقو سره د ضمني تابع مشتق په لاس راځي. راځو زده کوونکو بل مثال ته. y په توان د 6 منفي y منفي x مربع مساوي 0. کله چې د دې مشتق نیسو د y په توان د 6 مشتق چې نیسو ضریب په توان کې ضربو، د توان څخه یو منفي کوو. دا 6 y په توان د 5 د 6 مو یو کم کوي ضرب داخلي مشتق. دلته د y مشتق خپله y زبر دی، د منفي x مربع مشتق منفي 2x مساوي 0. اوس معادله د y زبر دپاره لو نور سوال حل دی.
وای زبر دپاره چې هلو وای زبر مشترک نیسو د 6 وای په توان د 15 منفي 1 2x اخوا ته اړو دواړې خواوې د وای زبر پر ضریبې شو دا 2x تقسیم 6 وای په توان د 15 منفي 1 دا د وای زبر قیمت شو او کولی شو په بله طریقه یې حل کړو چې مخکې مو ویله چې وای زبر مساوي کېږي منفي fx پر fy یو وارې x ته مشتق نیسو وای ثابت پرځوو بیا وای ته مشتق نیسو x ثابت پرځوو دا یې دوهمه طریقه ده نو په دې رابطه کې وګورئ چې x ته مشتق نیسئ نو وای خو ثابت دی نو د مشتق صفر دی د مشتق صفر دی د مشتق منفي 2x دی بیا په مخرج کې وای ته مشتق نیسو وای ته چې مشتق نیسو د مشتق 6 وای په توان د 15 د مشتق منفي 1 دی نو وای زبر مساوي کېږي دا منفي په دې منفي کې ضرب شي دا مثبت 2x 6 وای په توان د 15 منفي 1 دا یې رابطه شوه x مربع منفي وای مربع مساوي 1 د دې دوهم مشتق نیسو دوهم مشتق دپاره بیا یو ځل لومړی مشتق ونیسو لومړی مشتق چې نیسئ وای زبر مساوي کېږي منفي fx پر fy دا یو که دې خواته راواړو مساوي یې په صفر سره که پر هغه ځای مې خو مشتق یې صفر کېږي نو وای زبر مساوي کېږي fx د ده مشتق چې ونیسو 2x دی تقسیم پر fy د ده مشتق چې ونیسو منفي 2y دی د x مربع مشتق مو ونیوئ 2x دی د y مربع مشتق صفر دی ځکه x ته مشتق نیسو y ثابت دی منفي علامه لیکو بیا y ته مشتق نیسو د x مربع مشتق صفر دی د ده دا منفي 2y دی دوه د 2 سره ځي منفي د منفي سره ځي پاتېږي x پر y x پر y لومړی مشتق شو دوهم مشتق چې نیسو وای 2 زبر نو دا دوې تابعګانې یو پر بل تقسیم دي د تقسیم قاعدې ته یې وراچو د صورت مشتق ضرب مخرج منفي د مخرج مشتق ضرب صورت تقسیم د مخرج پر مربع باندې د ده مشتق خو یو دی دا یو ضرب وای د ده مشتق وای زبر دی وای زبر ضرب x تقسیم پر وای مربع باندې دوه مشتق ونیول سو خو د وای زبر پر ځای خپل قیمت وضع کړو x پر وای دا یې وای د وای زبر پر ځای به ولیکو x پر وای ضرب x دې ته به وای مشترک مخرج ونیسو د ده مخرج خو یو دی وای پر یو منفي x مربع پر وای تقسیم پر وای مربع باندې دې ته به وای مشترک مخرج ونیسو وای پر وای باندې خپل وای پر یو باندې خپل وای رسیږي وای په وای کې وای مربع وای پر وای باندې یو رسیږي د منفي x مربع د ده مخرج خو یو دی تقسیم علامه په ضرب اړو د یو پر وای مربع نو وای 2 زبر مساوي کېږي وای مربع منفي x مربع په دې کې به منفي علامه مشترکه ونیسو چې دغه رابطې ته جوړ شي منفي علامه چې مشترکه ونیسو د x مربع منفي وای مربع وای مربع چې په وای کې ضرب کړو د وای مکعب x مربع منفي وای مربع په یوه مساوي دي نو د ده پر ځای به یو ولیکو تقسیم پر وای مکعب باندې نو دا دوهم مشتق شو د دوهم مشتق دپاره داسې طریقه په کار اچوو چې کله مو لومړی مشتق ونیوئ لومړی مشتق خو د تېرې قاعدې پر اساس نیول کېږي دوهم مشتق چې ونیول سي په دوهم مشتق کې وای زبر را پیدا کېږي کله چې وای زبر را پیدا سو د وای زبر قیمت به تاسې وضع کړئ رابطه به ساده کړئ دوهم مشتق په لاس راځي نو دا اوس زده کوونکو د نن ورځې درس نن په درس کې موږ تاسې ضمني تابع معرفي کړل هغه تابع چې د وای دپاره نسي حلېدلی نو د دې د مشتق دوې طریقې ما تاسو ته وړاندې کړلې هره طریقه چې تاسو ته اسانه وي تاسې سوالونه په حلولی سي تر بل درسه پورې ښه چلند